د مور و پلار خدمت کول جنت ته لنډه او اسانه لار ده. که ته غواړې چې جنت ته په لنډه لاره ورسېږي نو د مور د خپو لاندې ولټوه. ځکه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الجنة تحت اقدام الامهات، یعنی جنت د مور د خپو لاندې دی. کله هم چې درنه مور رضا وه نو په تا باندې هیڅ قسم بلاګانې تاثیر نه کوي، ځکه د مور دعا د بلاګانو په مخ کې د ډال حیثیت لري. او کله هم چې در څخه پلار رضا و نو ستا په ژوند کې به برکتونه وي. نو مخکې له دې څخه چې مور و پلار دی وفات شي او بیا ته پرې افسوس کوي او نورو ته دا توصیه کوي چې د مور و پلار خدمت کوه، ځکه چې زما څخه الله جل جلاله دغه نعمتونه اخیستي، نو خپله د مور و پلار خدمت کوه او د مور و پلار سره ښېګڼه کوه. ځکه مور و پلار داسې نعمتونه دي چې الله جل جلاله یې انسان ته په ژوند کې یو ځل ورکوي.